Okay, lesson number 24 wordless د لغتونو فهرست baggage. It means بکسونه یا سمانالات معمولا سفر کې چې خلک ځان سره راوړي کله چې دوی چېرته ځي. Baggage is the set of bags. set دلته ترتیب نه مطلق ده یا مجموعه نه هم ویلی شو that people take with them when they travel. Travel means سفر کول. I am taking several pieces of baggage with me on vacation. Vacation رخصتي. وای زه وړم ډېرې ټوټې یا برخې د سمانالاتو یا وسایلو زما ځان سره په رخصتۍ کې. Bulb means group. Bulb is the glass part of an electric light. I had to change the light bulb in my bedroom. وای زما باید دغه ګروپ چینج کړی وای زما په خوب اتاق کې. light bulb د روشنایي ګروپ. light means روشنایي. bundle خپله بنډل ته وایي مجموعه bundle. A bundle is a number of things that are tied تړلی اوسیږي together. I was shocked when he showed me a bundle of money. وای زه حیران شوم کله چې هغې ماته وښودل یو بنډل پیسې. cattle means رمه. Cattle are cows and bulls. bull غویی especially on a farm خاص توګه یو کارونده کې. The ranchers' cattle were eating the grass in the field. وای دغه د څړ رینچر څه ته وایي رانه هېر شو. کس ته بیا څه وایي کس ته څه وایي شپونکی به نږدې اوسیږي. خیر شپونکی صحیح ده ځه شپونکی اصل کې ورته نه وایي خو خیر تقریبا وایي ښه. وایي دغه شپونکي رمه چې وه واښه یې خوړل په چمن کې. flee it means تښتېدل فرار کول. To flee means to run away from trouble مشکل or danger خطر. The crowd of men tried to flee from the danger. وای دغه بیروبار د سړیو هڅه وکړه تر څو وتښتي دغه د خطر څخه. danger means خطر. graze means څرول واښه خوړل. To graze means to eat grass. The cows grazed in the field. Greed it means خرس. Yes. Hers, not خرس, sorry. Hers. Greed is a desire where یو هیله ده یو توقع ده to have more than the things that you need. چې ولرې د هغه شیانو څخه زیات څومره چې ورته ضرورت لرې. She ate all the cookies out of greed. و هغې ټولې هغه وخوړلې کلچې د حرص له لاسه چې ټولې نوش کې پوه شي معده یې بوجۍ ودروله. Okay, cookies means کلچې. Herd means رمه. A herd is a large group of the same type of animals that live together. The herd of cows moved slowly across the range. وای د غرمه د غواګانو په تدریجي ډول حرکت وکړه بل طرف د هغه ته څړځای ته چرګا ته. The next one is initiate. Initiate means پیل کول آغاز کول شروع کول. Negotiate. To initiate something means to start it. You have to turn the switch on to initiate the computer system. وای تاسې باید دغه بټن آن کړئ یا ووهئ تر څو دغه کمپیوټر سیستم آن شي. Lane it means سړک روډ وړوکی سړک معمولا چې کور طرف ته تیر شوی اوسیږي خپل عکس کې ګورئ. The land passes directly in front of our house. وای دغه لین تیریږي په مشخص توګه زموږ د کور مخې ته یا سړک تیریږي مشخص توګه زموږ د کور مخې ته. Nerve means عقیده او جرأت. Right both. A nerve is a bravery جرأت or the belief یا عقیده that you can do something. He has the nerve to think that he can actually wrestle with a lion. وای هغه د دې جرأت یا عقیده لري چې فکر وکړي چې هغه کولی شي پهلواني وکړي د زمري سره. wrestle پهلواني کول. optimist خوشبین کس مثبت فکر لرونکی کس هغه کس چې آینده ته مثبت فکر ولري. An optimist is someone who sees the good parts of a situation. وای optimist هغه څوک دی څوک چې ښې برخې د یو حالت ګوري.
even though he has physical problems وای که څه هم هغه فیزیکی مشکلات لري my brother is an optimist زما ورور چې دی یو خوشبین شخص ده parade means المنځنه تجلیل هغه المنځنې ته وایي چې خلک په مشخص ډول ډولونه هم وهي او په ترتیب سره قدم وهي لکه هغه نه یو قسم افغانستان کې د څه ورته وایي ملي سرود ورته وایي که چې ورته وایي چې یو قسم اواز هم ورته کوي او قدم یې هم راخیستی وي بعضې استاد د جشنونو کې کوي دا هغه A parade is celebration where groups of people walk in the same direction. وای parade یو المنځله ده celebration المنځنه تجلیل where groups of people walk in the same direction چې ډله د خلکو رفتار کوي یا ځي په یو طرف سره direction طرف اړخ pave means پخول او په شمول جوړول یو ځای برابر کې ترتیب سره د یو څه مشخص په وسیله to pave the ground چې ځمکه پخه کړي یا جوړه کړي is to lay چې پرې واچوي lay مطلب اچول material مواد on it to make it easier to walk or drive on تر څو اسانه یې کړي چې قدم یا موټر پرې وچلول شي yes the path was paved with yellow bricks وای دغه لاره چې وه جوړه شوې وه د زیړو خښتو سره break خښتې phantom means فیری او اروا پیری او په شمول اروا دواړه ولیکئ a phantom is a ghost means فیری or spirit روح اروا a scary phantom appear means ښکاره کېدل from out of the darkness means تیارې څخه وای یو فیری یا اروا راښکاره شوه د تیارې څخه The next one is portable means د وړلو وړ د انتقال وړ something that is portable is able to be moved or carried easily وای یو څه چې portable اوسیږي مطلب دا ده چې وړ د دې وي چې حرکت ورکړل شي یا یو ځای ته په اسانۍ سره یوړل شي easily په اسانۍ سره Since computers are portable, وای که څنګه چې کمپیوټر د وړلو وړ دي people can use them anywhere خلک کولی شي دوی هر ځای کې استفاده کړي The next one is poster means اشتهار اعلان A poster is a written announcement لیکل شوی اعلان ده that is used to advertise something چې یو څه اعلانوي I saw a poster about a free concert in the park. وای ما یو اشتهار یا اعلان ولیدلو د فری کنسرت په اړه په پارک کې scratch means ګرول to scratch is to make small cuts with a claw means پنجه you know پنجه small cuts پنجه no only claw small cuts وړو کې څاغه پرې کوونې یا لاس پنجه زمري پنجه لیوه پنجه څه شو اور فنگر نیل یا د ګوتو نوک په وسیله چې وی ګروي سمال کټس نه مطلب دا بدن چې وګریږي عادي هغه پکې وشي لکه پشه هغې ته لکه پشه در باندې تېره شي او خپلې در باندې کش کړي هغې ته به سمال کټس وایي I saw a poster I used a stick to scratch my back وای ما یو لخت استفاده کړه تر څو خپل ملا وګراوم The next one is symphony means ناره بابا سندره music سندره دواړه ته یوز کیږي A symphony is a long piece of music performed اجرا کیږي by many musician means میوزیک غږونکي هغه کس چې میوزیک ماهر اوسي هنرمندان چې ورته وایي په افغانستان کې Alex a violin player وای Alex د وایلن غږونکی has always dreamed of playing symphony همیشه خوب لیدل یا توقع کوله د سیمفوني د غږولو یعنې د سیمفوني د سندرې د غږولو یا ویلو وایلن دغه سړي سره کوم لاس کې رباب شکل کېده دې ته وایلن وایي نه دا ټوله widow کونډه widow means کونډه A widow is a woman whose husband has died. وای widow هغه ښځه چې د هغې مېړه مړ شوی اوسیږي
The widow had no children, was very lonely. دغه کونډې هیڅ ماشومان نه لرل او ډېره یوازې وه. Let's come to the reading, قاري صاحب. The Bremen town musicians وایي دغه د برمن د ښارګوټي میوزیک غږونکي. ته ودرېږئ دا څوک دی؟ لیری د کاو. لیری هغه غوا. لیری د غوا نوم ده. هیری د روسټر. هیری چرګ. And لیسټر د ډک lived on widows farm. او لیسټر چې دا د مرغاوۍ نوم ده د یو کونډې په کرونده کې ژوند کولو. دا لکه چې میوزیک غږونکي دي. They dreamed of playing music in a parade. وایي هغوی هیله لرله یا توقع لرله یا خوب یې لیدلو د میوزیک د غږولو په یو پیریډ یو جشن کې. پیریډ خو مې درته ویلي څه قسم جشن ده. One day یو ورځ the widow went to the lawn where her herd of cattle was grazing. وایي دغه ویډو چې لاړله چمن ته چاته چې هغه رمې د غواګانو او غویانو خوراک کولو یا څرېدلې. I'll eat him tomorrow, she said, pointing to Larry. زه به هغه سبا ته وخورم. هغې وویلې pointing to Larry. لیري ته اشاره وکړله. اوس دا لګیا دی یو بل سره خوراک نن نه کوو. Larry wanted to flee. لیري غوښتل چې وتښتي. But he didn't have the nerve to go by himself. مګر هغې دا جرأت نه لرلو چې یوازې وتښتي. Then his friends لیسټر and Harry showed him a poster. بیا د هغې ملګرو لیسټر او هیری هغې ته یو اعلان وښوده. اشتهار یې ورته وښوده. It's for a parade in Bremen. وایي دا اعلان چې دا د یو جشن لپاره ده په برمن کې. برمن د ځای نوم ده. We'll go with you. مونږ به تا سره لاړ شو. And we can perform our symphony there. او مونږ کولی شو خپله سندره ووایو هلته. لیسټر said. هغه ورته وویلې مرغاوۍ. لیسټر د مرغاوۍ نوم ده. The animals put together a small bundle that held a drum. وایي حیواناتو یو ځای که یو وړوکی بنډل یا مقدار چې یو هغې نیولو ډولې نیولو. A flute یو شپیلۍ. And a portable microphone او د وړلو وړ یو مایکروفون یعنی مایک. Then they took their baggage and initiated their long journey. بیا دوی خپل بکسونه واخیستل او خپل اوږد سفر یې شروع کړ. Okay. موږ نه خو دا هم ښه دی سفر یې خو کوي. څه شو؟ They walked down a paved line all day. وایي دوی ټوله ورځ په یو لاره باندې پخه لاره باندې یا جوړه شوې لاره باندې قدم ووهلو. paved line کانکریټ شوې لاره یا دغسې لاره چې یو څه شي په وسیله جوړه شوې. او څه شو؟ That night they looked in the window of a house. هغه شپه هغوی وکتل په یو کړکۍ کې د یو کور. They saw a group of thieves. هغوی یو ډله د غلو ولیدله. They were eating a large dinner and telling stories about their greed and the people they stole from. هغوی غټه د شپې ډوډۍ خوړله او کیسې ویلې د هغه حرص په اړه او د هغو خلکو په اړه چې دوی ورڅخه څنګه غلا وکړه. لیسټر was an optimist. He said. لیسټر چې و یو خوشبین چرګ و. وبخئ مرغاوۍ وه او هغې وویلې I think we can scare them away. زه فکر کوم مونږ کولی شو هغوی وډاروو. Soon the animals came up with a plan. زر حیواناتو یو پلان پیدا کړ. Harry flew inside and knocked over the lamp. وایي هیري داخل ته هوا وکړله او دغه چراغ یې وټکولو. غواغ هوا وکړله. ګډې وډې دي ټولې. مونږ هم ورته حیران یو. What was that? هغه چې و screamed a thief as the bulb broke. دغه یو غله چغې وهلې څنګه چې د ګروپ مات شو. They could barely see now. دوی په سختۍ که سره کولی شو چې اوس وګوري. Then Larry stood on 2 feet. بیا لیري وبخئ څه شو؟ And then Larry stood on 2 feet. بیا غوا په 2 خپو ودرېده او بل هیري چې چرګ و. And Lister flew to the top of his head. او لیسټر چې ده یعنې مرغاوۍ د هغې سر ته پرواز ور وکړ. They looked very big. هغوی ډېر غټ ښکاره کېدل. All 3 of the animals made scary noises. 3 واړو حیواناتو ډرونکي غلبغال جوړ کړ. The thieves tried to hit the animals. دغه حیواناتو هڅه وکړه وفخئ. دغه غلو هڅه وکړه تر څو دغه حیوانات ووخي. But Harry flew over them and scratched them.
مګر هیري د چرګ چې ده د هغوی د پاسه یې پرواز وکړه او هغوی پرې کړل وی خریل. It's a phantom دا یو پیری دی. یلد one thief یو غله چغې وهلې. The thieves ran away غله وتښتېدل. The animals ate and rested دغه حیواناتو خوراک وکړه او استراحت یې وکړه. The next morning راتلونکي سهار ته Larry said غوا وویلې Why go to Bremen ولې برېمن ته لاړ شو. We can stay here and make music مونږ کولی شو دلته پاتې شو میوزیک جوړ کړو. And so they remained there and were quite happy او هغوی هلته پاتې شول او ډېر خوشحاله و. What a story قاری صاحب.